حدیث کې راځي او حدیث صحیح حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله عز وجل دا ټول مخلوق پیدا کې خو بدر لفبقتهم چې زی په کله ولیدم به ځان لرا نشته کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم الله له دومره ګران دی حدیث د مسلم کې راځي ورسې جړل الله عز وجل ورته جبرئیل ولېګو او ورته وی ویل دنه پښتنه وکړي چې دا په څه باندې شاړي وې د امت مبارک وې د شي ورته وایا چې زه ته د امت مبارک نه خپه کوم څومره عجیب حدیث دی څومره د بشارت حدیث دی بل حدیث کې دا راځي امام الحديث ناصر الدين الباني رحمه الله تشریح کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما تاسو بارک د امت الله عز وجل سره خبره وکړه خو زه تاسو هغه خبره نه تشریح کوم چې هغه کومه خبره ده کاغه می تاسو له ویل کې دی چې سره تاسو منځونه بیاونه کوي څومره عجیب څومره اوچته خبره ده ټول د بشارت خبرې دي لیکن هغه یو ځان له موضوع ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک دی که چېرته ژوند باقي او بل جمعه ان شاء الله وو نو به دغه دوه ډیر صفاتونه ذکر کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه انسان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه انسان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه انسان دی دغه د نعمت شکر موږ نشو ادا کولای چې الله عز وجل موږ تاسو سره دارا کې یو سل شل سپونه به په ورځ قیامت اته سپونه بس موږ د امتی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشہ به بس کوي چې په کوم مجلس کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکرہ نه کیږي په دې مجلس کې الله عز وجل چرته خیر روان شي د نعمت ناشکری دا من قرآن را کړی دی د نعمت ناشکری دا من موږ له سنت را کړی دی موږ سنت پرې د بدعت په طرف باندې روان شو